أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه کم وخت چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډېر خوښ سوه، نو یې اراده وکړه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره واده وکړي. تر دغه وخته چې به هر چا مرکه ورته وکړه، هغه ته به یې د یا جواب ورکاوه. حتی د مکې مکرمې او د قریشو سردارانو مرکې ورته کولې او دې به منفي جواب ورکاوه، ځکه دې رضی الله عنها د مخه 2 واره واده کړی و او اوس یې نوره د واده تقاضا او اراده نه درلوده. او خلقو چې بیا مرکې ورته کولې د هغه سبب دا و چې خدیجه رضی الله عنها یو خو غني او مالداره وه، بل د عقل او جمال خاونده وه، پر دې سربیره د شریف نسبه څخه وه. ټول هغه اوصاف چې د هغه په سبب ښځه غوښتل کیږي په دې کې موجود او سره یو ځای سوي وه. نو ځکه خلقو ډېر میل ورته کاوه، مګر دې به همیشه انکار کاوه. خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اخلاق او صفات ولیده، نو یې د ده علیه الصلاة وسلام سره د واده کولو اراده وکړه. هلته د دې په ملګرو کې یوه ښځه وه چې نوم یې نفیسه و. دغه ښځه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې د ده علیه الصلاة وسلام سره د واده کولو په باره کې خبرې وکړي. نفیسه هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ورته ویل: یا محمد، ته ولې واده نه کوې؟ محمد علیه الصلاة وسلام ورته وویل: مال نه لرم، غریب یم. نفیسې ورته وویل: آیا د یوې داسې ښځې سره د واده کولو اراده لرې چې مال، جمال او نسب ولري او د دا ټولو خواو څخه پوره وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل: دا څوک ده؟ نفیسې ویل: خدیجه بنت خویلد. محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل: زما او د خدیجې سره څه؟ خدیجه د مکې و اشرافو ته منفي جواب ورکوي، نو په ما به څنګه راضي سي؟ نفیسې ویل: هغه یې پر ما، هغه به زه راضي کم، ستا قبوله ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل: هو. نو د دغه زواج یا واده لارې نفیسې سره مرتبې او برابرې کړې او د نکاح تړلو دپاره ورځ وټاکل سوه. او په هغه ورځ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اکاګانو سره د خدیجې رضی الله عنها و کور ته ورغلی. د خدیجې د نکاح طلب یې د دې د پلار څخه چې خویلد نومېدی وکړي، او څوک وایي د دې د اکا څخه یې وکړي. دغه 2 روایته دي. مقصد دا چې نکاح وتړل سوه او د نکاح خطبه هم ابو طالب وویل، او دې نکاح ته ټول بني هاشم او د مضر د قبیلې مشران او رئیسان حاضر سوي وه. او د خدیجې رضی الله عنها مهر 20 دائر و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله او د اکاګانو په کومک برابر کړي. او د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره یې واده وکړي. دا نو هغه مشرف ترین او مبارک ترین زواج او واده، او دا واده د شام څخه تر بیرته راتګ 2 میاشتې وروسته وسو. بیا نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خدیجه رضی الله عنها ګډ ژوند 25 کاله دوام وکړي
او په دغه 25 کلو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل واده نه دی کړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ژوند چې د ځوانۍ په وخت او موسم کې په یوه واده قناعت وکړي پر هغو کسانو رد دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کثرت زواج یا ډیرو ودو تهمت وایي چې اصلا دا خبره د اسلام د دشمنانو څخه راپورته کیږي. ورونو دلته یو څه تبصرې ته ضرورت وینم، هغه دا چې اول هغه شی چې انسان یې د دغه زواج یا واده څخه تر هر څه د مخه فهم او ادراک کولی سي هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جسدي خوندو او د هغه د پوروالي په فکر او اهتمام کې نه، ځکه که دی علیه الصلاة وسلام لکه د هغه وخت یا اوسنۍ زمانې د نورو ځوانانو پر قسم د جسد د خواهشاتو د پوره کولو په فکر کې وای، نو بیا د داسې چا سره واده کولی چې هغه څوک تر ده علیه الصلاة وسلام په عمر کم وای یا کم از کم د ده سره عمر برابر وای. او دا په واضحه او ښکاره ډول معلومیږي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدیجې رضی الله عنها سره د واده کولو میل ښکاره کوي، هغه د دې رضی الله عنها د شرف په سبب و، ځکه دا په خپل قوم او خاندان کې په ښو اخلاقو مشهوره وه، تر داسې اندازې چې د جاهلیت په زمانه کې د العفیفه الطاهره په نامه سره یادېده. او دغه واده د خدیجې رضی الله عنها تر وفاته پورې دوام درلودی چې د خدیجې رضی الله عنها عمر د وفات په وخت کې 65 کلو ته رسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کلو ته قریب و. په دغه ټوله موده کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بلې ښځې یا بلې پیغلې سره د واده کولو په فکر نسو. حال دا چې د انسان د عمر د 20 کلنۍ او 50 کلنۍ په مابین کې هغه وخت دی چې په دغه موده کې د ښځو د ډیرولو و طرف ته میل او رغبت زیات وي او د شهواني قوت د زیاتوالي په سبب یې د زوجاتو و تعدد ته میل وي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر دغه موده بې له دې څخه تېره کړه چې د بلې ښځې یا واده په باره کې دې فقط فکر هم وکړي. د خدیجې رضی الله عنها سره یې نه بله ښځه او نه مینځه یو ځای کړه، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښتلی هم بیا بله زوجه پیدا کړې وای هم ډېرې مینځیانې، او دا کار په هغه وخت کې نه د عادته او نه د رواجه مخالف کار و. ډېرو خلقو همداسې کول، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خدیجې رضی الله عنها سره په واده غاړه وایسته. حال دا چې هغه هم کونډه وه او هم تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تقریبا د ده د عمر پر اندازه تر ده مشره وه. دا هغه حقیقت دی چې د دغه حقیقت په بیانولو سره د هغو کسانو وخلو ته لجام او قیزور اچول کیږي چې د دوی زړونه د اسلام سره د حقد او حسد په اور کې سوځي. ځینې مبشرین او مستشرقین او د دوی جاهل متابعین داسې ګمان کوي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو د تعدد په سبب داسې موضوع پیدا کړې ده چې په هغه سره دې اسلام ته ضرر ورسوي او یا دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت کې یوه خدشه پیدا کړي. دوی دا ګمان کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو د تعدد په بیانولو سره دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په نظر یو شهواني انسان ښکاره کړي چې په جسدي لذاتو کې غرق و. خدا معلومه خبره ده چې مبشرین او اکثر مستشرقین د اسلام سرسخته دشمنان دي. دا ځکه چې د دغه دین دشمنی د دوی کسب او په دغه دشمنی سره ځان ته سرمایه پیدا کوي. مګر هغه جاهل خلق چې بیا د دوی تر شا رهي دي هغه فقط تقلیدي د اسلام دشمنی کوي
خپل فکرونه او عقلونه د بحث او فهم د پاره نه خلاصوي. کنه یو شهواني انسان په داسې محیط کې لکه د هغه وخت د عربو او بیا د جاهلیت په زمانه کې 25 کاله پاک او عفیف نه ګرځي، خامخا یې د فساد یو موج ورکه شوي. شهواني انسان دا نه قبلوي چې د کونډې سره دې واده وکړي. یوازې کونډه نه بلکې عمر دې هم د ده د عمر 2 چنده وي، او بیا دې هم د هغې زوجې سره داسې ژوند کوي چې حتی عمر یې د ځوانۍ تر دورې تیر سو او د شیخوخت و درجې ته ورداخل سو. مګر دا چې بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر دغه وروسته د عایشې رضی الله عنها او د نورو ازواج مطهرات سره واده کړی دی، هر یو ځان ته قصه او ځان ته حکمت لري چې د مسلمان ایمان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر عظمت ورزیاتوي او په دې سره اقرار کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم شان لوړ او اخلاق کامل و. که رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ډیرو ودو سره علاقه درلودلای، نو به په دغه ځواني کې یو بل واده هم کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر خدیجه رضی الله تعالی عنها بل ښځه نکړه په نکاح، که څه هم دا کونډه او تر ده علیه الصلاة والسلام 15 کاله مشره او بیا د دې د وفات په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 50 کاله و. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ودو سره علاقه نه وه، خدا چې بیا په وروسته کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور ودونه کړي دي، د هغو دپاره لوړ اخلاقي او اسلامي سببونه سته. یا دا چې د خپلو اصحابو کرامو څخه یې د یوه شخص د درجې اظهار کاوه، هغه لکه د حضرت عایشې رضی الله عنها سره واده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه، یا د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره واده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور وه، چې په دې ودو کې د دوی مقام او درجه معلومېده او لوړېده. یا د ام سلمه رضی الله عنها سره واده چې په دې واده کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وفات شوي ملګري او صاحب د زوجې مراعت و. که څه هم په دغه وخت کې ام سلمه رضی الله عنها ډېره سپین سرې او په عمر زیاته وه، تر داسې اندازې چې ام سلمه رضی الله عنها د عمر د زیاتوالي په سبب خپل نوبت و حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورکړی و. نو که رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ودو یا زواج سره علاقه درلودلای، خو یوه ځوانه ښځه به په نکاح کړې وای. یا خبره د علاقې نه ده، بلکې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه سره د وفا په سبب او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رضایت او د هغې د سرپرستی په سبب یې د هغې سره واده وکړي. او یا د ده صلی الله علیه و وسلم واده د یوې پوره قبیلې د راجلبولو او جذبولو دپاره و، چې مثال یې د حضرت صفیه بنت حیی ابن اخطب سره واده دی. مقصد دا چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هر واده دپاره خاص سببونه موجود و چې په آینده قصو کې به راته معلوم سي. نو د محمد صلی الله علیه و وسلم په ودو کې نور لوی او عمده مقاصد و، نه په ښځو سره اشتغال. که چیرې د دغو ودو مقصد په ښځو سره اشتغال وای، رسول الله صلی الله علیه و وسلم به هغه وخت ودونه کولای چې دی علیه الصلاة والسلام ځوان و. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر حضرت خدیجه رضی الله عنها د دې تر وفاته بله ښځه ونه غوښته، او الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د حضرت خدیجه رضی الله عنها څخه اولادونه ورکړه، چې د هغې جملې څخه یو قاسم دی. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اول اولاد دی. ویل کیږي چې قاسم د 2 کالو چې وفات سو، خو صحیح روایت دا دی چې قاسم لوی سو، حتی و داسې اندازې ته ورسېدی چې پر آس سپرېدلی سوای.
یعنی د 7 کلو په شاوخوا کې و چې وفات سو. او دارنګه د خدیجې رضی الله عنها څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل زوی عبد الله و چې دغه عبد الله یو لقب طاهر و او بل لقب یې طیب و، چې ځینې خلق په دې کې خطاوزي او وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زامن قاسم، عبد الله، طاهر او طیب دي، خو په حقیقت کې طاهر او طیب دواړه دغه عبد الله لقبونه دي. او عبد الله هم په کوچنیوالي وفات سو. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وفات سوی دی، او عبد الله په کوچنیوالي پس له بعثته وفات سوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم زوی چې ابراهیم نومېدی د حضرت ماریه القبطي رضی الله تعالی عنها څخه دی، چې دا بیا وروسته په مدینه منوره کې و. کم وخت چې مقوقس د مصر پاچا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه ماریه په هدیه کې راولېږل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاح ورسره وکړه، الله جل جلاله د هغې څخه زوی ورکړي چې نوم یې ابراهیم و. او ابراهیم هم د رضاعت یعنی تیرودلو په وخت کې وفات سوی دی. د عمر یې 2 کاله نه و پوره سوي چې وفات سو. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابراهیم لره په جنت کې دایسته او دته هلته تی ورکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زامن و چې دوی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه و چې قاسم او عبد الله دی، او یو زوی د ماریه القبطي رضی الله تعالی عنها څخه و چې ابراهیم دی. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لونی زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن اجمعین دي، چې ټوله لوی سوي دي او د اسلام وخت یې نیولی دی او ټولو هم ایمان راوړي او په اسلام مشرفه سوي دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله لونی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه دي. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر واده وروسته عمر تر بعثته پورې چې 15 کاله دی په عادي ډول تیره دی، ځکه چې د علیه الصلاة وسلام واده وکړي عمر یې 15 کاله و او پر 40 کال وحی ورته نازلې سوې. په دغه 15 کلو کې یو څه عادي واقعې پیښې سوي دي چې په هغه جمله کې یو د کعبې شریفې د بنا او تعمیر نویوالی دی. د کعبې شریفې په تعمیر کې چاکونه او درزونه پیدا سوه چې تاریخ وایي دغه درزونه د سیل او سیلاب په واسطه وه. اصلا په مکه مکرمه کې ډیر زیات او شدید سیلابونه وه، ځکه غرنی او شیله لرونکې مځکه وه. او دغه سیلابونه بالذات د کعبې شریفې سره جمع کېده. نو د یو شدید سیلاب په سبب د کعبې شریفې بنا او تعمیر وخو نه نړېدی مګر ضعیفه سو او وښورېدی. او د دې ډیر امکان و چې ودې نړېږي، ځکه د دیواله ډبرې یې د خپله ځایه څخه ښورېدلې وې. دا یو روایت دی. او بل روایت وایي چې یوې ښځې خوشبویي ورته دودول او غوښته یې چې د کعبې شریفې پوښونه خوشبویه کړي، خو په دې حالت کې د کعبې شریفې پوښ اور واخیست او ټول پوښونه وسوځل سوه او د دغه اور په خاطر د کعبې شریفې بنا وښورېده او د نړېدو امکان یې و. دا 2 روایته دي. په هر حال دا واضحه وه چې شاید کعبه شریفه ونړېږي او بې له دې څخه چې د کعبې شریفې بنا نوې جوړه کړي بله چاره نه وه. نو د قریشو مشران او سرداران په دارالندوه کې سره راټول سوه او پر دې اتفاق وکړي چې کعبه شریفه باید نوې او د سره څخه جوړه سي. اوس په دې فکر کې سوه چې څنګه یې بیرته جوړه کړي، ځکه د جوړېدو دپاره ډبرې پکار دي او د چت دپاره لوی لرګي پکار دي، او بل دوی د ډبرو په بنا هم نه پوهیږي. د دوی بناوي ټوله د خټو وې او په هغه ښه پوهیږي، خو د ډبرو بنا یې نه ده زده، ځکه هغه اوله او د مخنی بنا یې ابراهیم علیه السلام کړې وه او هغه د شام و.
او په شام کې د ډبرو بنا معروفه او مشهوره وه، خو اهل مکه د ډبرو په کار نه پوهیږي. او بل د چت دپاره ډیرو اوږدو لرګو یا تیرانو ته هم ضرورت لري، او هغه هم د دوی سره نسته. اوس نو په چرت او حیرت کې دي چې څه وکړي. سبحان الله، الهي کارونه دي. په دغو ورځو کې خبر راغلی چې د جدې په دریاب کې یوه کښتۍ د ډبرو سره جنګېدلې او ماته سوې ده. د دغه کښتۍ لوی او اوږده لرګي د دریاب څپو و ساحل ته راغورځولي دي، او خلقو هغه لرګي و مکې مکرمې ته راوړي دي. قریشو وویل دا یې اوله اساني. اوږده لرګي په خپله راورسېده، او څو ورځې وروسته د مکې مکرمې په بازار کې یو مریی خرڅېدی چې نوم یې عامر القدسي و، او د ډبرو بنا او تعمیر یې زده وه. ویل دا یې بله اسانتیا. اوس نو بنا او معلم هم پیدا سو چې راویښي چې څنګه یې باید جوړه کړو. نو قریشو د مال په ټولېدو شروع وکړه چې د کعبې شریفې د بنا او جوړېدلو دپاره پیسې ټولې کړي. مګر دلته د پیسو د ټولولو په متعلق هم پر خپلو ځانو شرطونه کښېښول. ویل دا د الله جل جلاله کور دی، دا نه ښایي چې موږ یې بې له حلال مال څخه په بل شي جوړ کړو. نو یې پاک مال معلوم کړي چې پاک مال څه شي دی. اول یې د زنا مال ځینې وایستی. ویل د زنا مال باید نسي پکښې داخل. ورونو، هغه وخت هم ځینو کسانو په زنا سره تجارت کاوه، یعنی منځیان یې درلودې او په هغو به یې پیسې برابرولې. نو ویل هر سړی چې مال یې د دغه قسمه څخه وي، زموږ سره دې د دغه بنا په کار کې اشتراک نه کوي. او بل باید د ظلم مال نسي پکښې داخل. د تجارو څخه چې هر یو په ظلم سره مشهوره دی، هغه به زموږ سره په دې کار کې حصه نه اخلي. او بل د ربا مال به څوک نه راوړي. ربا وسود ته ویل کېږي. که څه هم په دوی کې ربا معمولي او رواجي کار و، او ډېرې معاملې یې په ربا سره کولې، خو پوهېدل چې دا یو خبیث کار دی. د مخه تر دې چې اسلام سود او ربا حرام کړي، دوی ته معلومه وه چې دا ښه کار نه دی، مګر کاوه. او بیا یې د مال په ټولولو شروع وکړ. او په دغه وخت کې یې د کعبې شریفې د نړولو اراده هم وکړه. خو ټوله بیریږي چې د کعبې شریفې په نړولو څنګه شروع وکړي، ځکه دوی ټولو د ابرهه قصه په خپلو سترګو لیدلې وه. هغه صرف د نړولو اراده کړې وه، رب عز وجل څپه وکړه، او اوس دوی په خپله دا کار کوي. ډېر بیریږي او د کعبې شریفې پر نړولو جرأت او اقدام نسی کولای. هر یو و هغه بل ته وایي چې ته ونړوه، خو ټولو د دې کار څخه انکار کاوه. دوی غواړي چې ویې نړوي، مګر بیریږي. په آخر کې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پلار دی، هغه ویل زه نړوم. نو یې یم او کلنګ راواخیستل او د هغه دیوال په نړولو یې شروع وکړه چې د رکن یمانی او حجر اسود په مابین کې دی. په کلنګ یې وهي او ډبرې رالویږي. یو څه چې یې ونړاوه، نو یې پر دا نورو غږ وکړي چې اوس نو کومک را سره وکړي. دا نورو ویل یا تر سبا پورې درته ګورو چې څه در کېږي. که تر سبا پورې څه نه در وسوه، نو بیا کومک در سره کوو. او که په تا یو څه وسوه، موږ به دغه نړېدلې ډبرې بیرته پر خپلو ځایو کښېږدو. نو پوره ورځ دغه نورو قریشو کار نور سره وکړي، د ده د حال انتظار کوي. خیر، شپه تېره سوه او سبا بیا ولید د خپلو اولادو سره راغلی. کلنګان ورڅخه دي، کار یې شروع کړي، او دا نورو یې هم په کومک کولو شروع وکړه. او په عین حال کې دعاوی هم کوي چې الهي زموږ اراده د خیر ده، موږ یې د دې دپاره نړوو چې بیرته یې جوړه کړو، د شر اراده نه لرو. دا ټوله خبرې د بیرې څخه کوي. خو بالاخره یې کعبه شریفه ونړوله. مګر د کعبې شریفې د هغه وخت بنا او تعمیر داسې نه و لکه دغه اوسنۍ بنا. د دغه څخه یې فرق درلودی. هغه دا چې دغه حجر اسماعیل
دغه ګول او ګردی ځای چې د کعبې شریفې و بغل ته دیوال پر راګرځېدلی دی او حطیم هم ورته ویل کیږي، دا هم په کعبه شریفه کې داخل و. ټوله یوه خونه وه او بل کعبې شریفې دوې دروازې درلودې چې یوه یې دغه اوسنۍ دروازه وه او یوه بله دروازه یې د دغې دروازې پر برابري په هغه مقابل طرف کې وه او دواړې دروازې یې کښته پر مځکه وې او خلاصې به وې. خلق به د یوه طرفه ورننوتل او د هغه بله طرفه څخه به وتل، لکه څرنګه چې په بخاري شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عایشه رضی الله عنها ته فرمایي: یا عایشه، که چیرې ستا قوم یعنی قریش د کفر و وخت ته نږدې نه وای، ما به کعبه نړولې وای او د ابراهیم علیه السلام پر اساس به مې جوړه کړې وای او دغه حجر به مې پکښې داخل کړی وای او دوې دروازې به مې ورکړې وای چې د یوې څخه خلق ورننوځي او پر هغه بله وځي. دا په صحیح البخاري کې د کعبې شریفې د پخوانۍ بنا صفت او بیان دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.